په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه دمخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. دغه درې ډوله خواړه د کوروالي وړاندې ښه پرېمانه وخورئ. مخکې د ګډې چارې کیلې وخورئ. په چټکۍ سره هضم کېږي او ستاسې د بدن د پوتاشیم کچه سمدلاسه لوړوي. په دې ډول په فوري ډول بدن ته انرژي او نور ګټور مواد پمپ کېږي. په دې ډول به دا ګډه چاره تر نورو ډېره غښتلې او په زړه پورې وي. هندوانه هم یو له هغو میوو څخه ده چې سمدلاسه ستاسې د بدن اوبه پوره کوي او بدن مو تازه کوي. په هندوانه کې د سیترولین مواد شتون لري چې ستاسې د بدن د وینې جریان چټکوي او د ګډې چارې په مهال مو مهمو غړو ته د وینې زیاتوالی د دې چارې په کیفیت کې خورا ډېروالی راولي.